امام قرطبي چې مشهور مفسر د قرآن دی، هغه د ترتوشي یو فایدناکه واقعه نقل کړې ده. ترتوشي د اسلام لویه چرچا دا په اندوس باندې تېره شوې ده، چې دا ډېر قابله خلک او د دین غټ خدمت چې شوی نو دا په اندوس شوی دی چې اوس د اسلام نام و نشان پرې ختم دی. ځکه هغوی رانیو ګناهونه یې شروع کړو، د نصاراو سره میل جلو شروع کړو، زناګانې او نشې شروع کړې، نو د اسلام لوی ریاست ایسته ختم شو. ځکه څوک چې یو ملک ورانۍ کوي، زناګانې کوي، سودونه کوي، ظلمونه کوي، دا د ملک د ورانېدو اندازې دي چې توبې ونه باسي. ترتوشي ته چا خط لیکلی دی، د صوفیان دي، پیران دي، ذکر کوي او بیا ګډېږي او په موږ وجه راغلی د موږ په ځان نه پوهېږو، رالوېږي او چتېږي. لکه اوس هم ځای په ځای د سوډان صوفیان، د افغانستان بدعتیان، او تاسو وینئ چې دا ګډېږي او دا پیر صاحب له کله چپړه خوري کې ونیسي، د سرکونډۍ وي، کله جومات کې د الله د کور بېادبي کوي، او پنجاب کې وایي قوالي کوي، مونځ اودس نه کوي، په کلونو کلونو مونځ نه کوي، او دا نن قوالي د دنیا ته راجمع شوي او دا ډول سورنۍ وي او دا باجې وي او دا ګډېږي او قوالی شریف ده، شریف و مسروي قبیح ده، شریفه نه ده. نو علامه ترتوشي د جواب ولیک چې دین قرآن او د سنت تابعداري ده. زمونږ صحابه او اسلافو به د ذکر او د درس په مجلس کې به په داسې ادب ناستو لکه په څټونو چې مرغۍ ورته ناست دي، او دغه صوفیان چې ګډېږي دا جاهلان دي، دا ګمراهان دي، دا د سامري ملګري دي. ځکه اول د ګډا دستور چې شروع کړی دی نو دا سامري، ځکه هغوی چې څخی جوړ کړو نو چار چاپېره او د ګډېده او دې ته رقص وایي. رقص چې دی دا جرم دی، او خاص کر بیا چې څوک ځان ته پیران وي او بیا رقص کوي نو دا خو د الله د دین سره دوکه ده چې نوم د دین اخلي او ګډېږي، ډمان ګډېږي، ذکر د زو ګډېږي. ځکه زمونږ مخې ته زمونږ د صحابو دین پروت دی، مونږ به کتاب سنت باندې به عمل کوو، خو نقشه د صحابو وي، او صحابو ذکر په وخت کې جړلي دي، زړونه یې نرم شوي دي او ډېر په ادب ناست دي. او رقص او ګډا مډا یې نه ده کړې، دا خو د ډمانو طریقه ده، دا سره د پټکو نه ډمان دي.